زما بچی په نهم کې نمبر کې مې رالی دا ډېر زیات نمبر یې چې اخیستی کېدي 444 نمبر یې واخیستی اوس رزلټ راووتو جاړي ځان وژنې لکه ولې جاړي وایي دا زه ستا زوی یم خلک به وایي چې هلکه دا ډاکټر صاحب زوی 444 نمبر یې اخیستی نو ما ځکه هم د شا پلاتون یم لږ ریلیکس مې کو بیا مې ورته ویې ګوره که ته بورډ ټاپ کې هم به زما زوی او که دا 444 نمبر یې اخیستی هم زما زوی او مې دا خبره خو ټیک ده ما زما ستا رشته خو په نمبرونه ده که نه وی او هلکه امپرومنټ وکړو 538 نمبر یې واخیستی بیا راپسې راغی بابا مبارک شه ما یې بچو که زړه خبره ده که ته بورډ ټاپ کې هم زما بچی او که ته پیل شي هم زما بچی زما ستا سره کوم رشته چې ده دا د پلار عضوي ده دا د بلډ ریلیشن دی دا د نمبرونه ده اوس راځو خپل ایجوکیشن سیسټم ته زمونږ تعلیم موږ له څه راغی موږ د څه لپاره ماشوم تیارو د روزګار دپاره چې دته ښه جاب میلو شي آیا تاسو په نوټس کې دا خبره شته چې څومره ډګرۍ والا خلک ګرځي چې هغو ته روزګار نه میلو شوی دا خبره شته څومره ماشومان دي چې هغو بورډ ټاپ کړی دی خو د هغو سره هغه نالج نشته کوم چې د یو کامن کس سره دا خبره هم حقیقت ده نو آیا د تعلیم مقصد څه شو د تعلیم مقصد دا دی ایم آف ایجوکیشن کې درې خبرې راځي یو دی کریټیویټي یو دی کریکټر بلډینګ او بل دی کانفیډنس که ستا سسټم دا درې خبرې ښیي د دې وطن دا سسټم دا درې خبرې ښیي نو زمونږ کار بیا ټیک دی که پرس که دا سسټم دا درې خبرې نه ښیي زمونږ کار بیا څه دی دا خراب دی مونږ د پالیټیشن نه ګیله کوو زه د پالیټیشن نه ګیله نه کوم مونږ د ډاکټران نه ګیله زه د ډاکټر نه هم ګیله نه کوم زه د خپل ځان نه ګیله کوم چې آیا دا قوم نن ماته ناست دی دا ماشومان زه ګایډ کوم ما څه رول پلی کړی دی دا ماشوم چې سبا لاړ شي دی ډاکټر شي دی انجینیر شي دی پالیټیشن شي آیا دته ما دا خبره ښوولې ده چې بچیا ته به کرپشن نه کوې ته به ډېر فیس نه لې ته به ګزاره کوې ته به د قوم خدمت کوې ته به د انسانیت خدمت کوې دا کار ته ما نه دی ښوولی نو پکار دا ده چې موږ د دې سره سره د ماشومانو په دې حواله هم تربیت وکړو خبر نه باغي د انقلاب سړی د نمري او د وخت د ګزارونو د جواب سړی د نمري او د علم دشمنان که په لار کېږي که ورکېږي د علم دشمنان که په لار کېږي که ورکېږي خو خدایا د قلم او د کتاب سړی د نمري ډېره مهرباني